السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك كارشا آيات كرسي ده حال منزو ورسته ويله لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. جنات خبي نك منا مسير مرق بمنك عندي جنات نسكله ترى وقت شمول سويني شمول سيدتي بجنات تولارس. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هميشه توب نفركي بل صديق عبيد آیات کرسی شریفه باندې همیشه توپ کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې بدیږي او آیات کرسی شریفه وایي الله جل جلاله به حفاظت کوي هو به ساتي. حدیث امام بهقی په سنن الکبرى جلد اول صفحه 2519 کې ذکر کړی او دا رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک روایت دی وایي آیات کرسی په اسراء کې نه ویل کېږي که وایي څه دغه څخه شیطانان تښتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سرای ته ساحر او ساحره نشي ور داخلېدلی 40 لیله 40 ورځې یعنې که د کوډګر سړي او که د کوډګرې ښځې تایزان وي کوډ وي هغه په دغه کور باندې بیا اثر نه کوي تر 40 ورځې پورې او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه روایت وي من قرأ آیت الکرسي که چې آیت کرسي وویله عند منامه په وخت کې د خوب من بعث الله الیه ملکا الله جل جلاله ملک ورته راواستي هغه د ده حفاظت کوي د ده ساتنه کوي تر هغه وخته پورې چې دی راکښېني او دغه رنګه د جناب محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت یو من قرأ آیت الکرسي که چا آیت الکرسي وویله بعث الله ملکا الله یو ملک ورته راواستي د دغه انسان د دغه ویونکي نیکۍ لیکي او ګناهونه یې میټاوي که ماښام وویل تر سهاره پورې او که سهار وویل بیا تر ماښامه پورې الله جل جلاله دې موږ ته ډېر توفیق راکړي د آیت کرسي د تلاوت کوچنی صورت دی لږ صورت دی او ګټې یې ډېرې دي او دغه رنګه د عبدالله بن عبدالله رضی څخه روایت دی قال ده كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين ومرة مرة مبارك سره ناس موږ قرآن ته فجالت غږېدو چې کوم هغه سورت ډېر فجالت لري فقال رجل خاتمة بني اسرائيل د سورة بني اسرائيل اخرني آیاتونه ایو بل القاف ها یا عین صاد دا بل وبل سورة الياسين بل وویل تبارك الذي سورت چا یو سورت یاداو چا بل سورت یاداو نو یا حضرت علی رضی الله عنه غږ وکړي قل أين أنتم من آيات الكرسي تاكي آيات الكرسي ولا يدوي فقلنا مرة يا أبا الحسن حدثنا بما سمعت فيها من رسول الله هذا السرى والشيء استاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد النبيين آدم وسيد العرب محمد وسيد فارس سلمان وسيد الروم صهيب وسيد الحبشة بلال وسيد شجر الصدر وسيد الأشهر أشهر حرم وسيد الأيام يوم الجمعة وسيد الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء ومشر آدم عليه السلام دي أو سيد العرب محمد صلى الله عليه وسلم دي وحاليا رسول الله صلى الله عليه وسلم سد طول الأنبياء ولا دلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك ځان د عربو سید بللی بلکې د ټول مخلوق سید او سلمان فارسي سید او مشر د فارس او صهیب د رومیانو مشر دی او بلال د حبشو سردار دی په درختو کې هغه صدر ده او په میاشت کې اشهر الحرم دي دا 4 میاشتې او په ورځو کې جمعه ورځ سرداره ده او په خبرو کې قرآن او په قرآن کې سورة البقره په سورة البقره کې آیت الکرسي نو علی رافنو په دې کې 50 کلمې دي په هره کلمه کې یو برکت شته او دغه رنګه د ابی بن کعب راتنو مبارک روایت دی هغه ما د خورما یو په خونه کې ایښې نو هغه به کمېدلې
وایي زه وخت ورته پټ شولم چې دا خرما یې ولې کمیږي. فاذا هو بدابة یو حیوان رالی دابه راله داسې د نوي ځوان شکل لري لکه انا وایي هلک چې بلوغ وایي. نو دی وایي ما سلام ور واچو سلام یې را جواب کړي. فقلت ما انت جنین ام انسین جنی شیطان دغه پیری که انسان یې. وایي زه راته یا پیری یم. وما ته ستا لاس راکړه چې لاس راکړو لاسونه لکه د سپي پښې دا ډول او ویښتان یې لکه د سپي دا ډول ویښتان پوره شنه وو. وایي فقلت هکذا خلق الجن دغه ډول چې پیرانان هم دغه رنګه پیدا شوي دي دغه یې تخلیق دی. وایي دغه جني و پیرانې راته وویل ته پوهېږې چې په د پیرانانو کې تر ما هغه سخت او بدترین څوک نشته. د پیرانانو کې زه هغه ډېر سخت یم هغه ډېر قوي یم. وایي ما ورته وویل څه شکایت چې راځي زما خرما یې غلا کوې. وایي ده راته وویل موږ ته دا خبره رسېدلې ده چې ته ډېر نیک سړی او خیراتونه ډېر کوې. نو ما دا غوښتله چې زه ستا د خرماو څخه خوراک وکړم. نو دا ستا د تصدقو د خیراتو د ښه سړیتوب مې اورېدلي دي نو په دغه وجه باندې زه رالم. وایي ما ورته وویل چې په کوم شي به له تا څخه موږ خلاصېږو چې ته موږ ته ضرر نه ورسوئ. وایي ده راته الآیة الکرسي التي في سورة البقره هغه سورت د سورة البقرې په پای کې چې د سورة البقره کې چې آیة الکرسي ده من قالها هغه چا چې د شپې وویله تر سهاره پورې به په امان وي او که چا سهار وویله تر شپې به په امان وي. نو ابی بن کعب راته مبارک وایي زه چې راپورته شولم بیده شولم سهار چې رالم چې سهار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالم. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته مې وویل چې ماښام خو داسې کیسه پېښ شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق الخبیث خبیث رښتیا ویلي دي خبیث رښتیا ویلي دي دا شیطان او که پیری و رښتیا یې ویلي دي. کنز الاعمال جلد دوم صفحه 300 او حدیث رقم 4056 او 4055 او 4063. الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي چې د هر لمانځه وروسته یې ووایو. او الحمدلله زما عادت جوړه شوې ده کله کله مې ډېر طبیعت سم هر وخت چې نه راسېږي اپراتې هم سره راسېږي بیا بعد ووایم کله چې د لمانځه بعد دستي نه وویله یاره چې وروسته چې ولاړ شي بیا دې ووایي. او دغه رنګه شرح تسع صلات الجیلاني صفحه 115 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.